د دې ریپورت پنځم او اخیری هنرمند سید عالم محسود دی. سید عالم محسود چې تعلق د جنوبي وزیرستان سره و، ولسي سندرغاړی و او ډي ای خان کې د کډوال په حیث ژوند کولو. سید عالم د ژوند ډیره برخه کراچۍ کې تیره کړې ده. د کراچۍ څخه د یو نامتو سندرغاړي په توګه راڅرګند شوی و. ځوان هنرمند د خپلو درپدر پښتنو لپاره زړه کې ډیر درد لرلو. سندرغاړی سید عالم محسود یو قام پرست زلمی و. د بویل چې د بیکوره شوي وطنوالو د خوشحالۍ لپاره سندرې وایه. سید عالم محسود په لوی لوی میدانونو د زړه پورې اتڼیزو سندرو له کبله ځوانان په ملي اتڼ کولو مجبوره کړي دي. د کال 1996 د موسیقۍ په میدان کې قدم ایښی و او په علاقایي سندرو کې یې نامه ګټلې وه. د په داسې سختو حالاتو کې سندرې ویلې دي کله چې په پاټا کې سندره ویل ډیر زیات مشکل و. د هنرمند تل د خپلو سندرو د لارې د امن او مینې پیغامونه خواره کړي دي. سید عالم محسود ډیر اسماعیل خان کې د کال 2019 اکتوبر میاشت په 28مه نیټه د 38 کالو په عمر کې یو ټریفیکي حادثه کې په حق رسېدلی. د مرحوم نه یو زوی او 3 نوڼه یتیمان پاتې شوي دي. د قبایلي سیمو لیکوالان او صحافیان د سید عالم محسود مرګ په خاصه توګه د وزیرستان لپاره لوی زیان بولي او وایي چې د هغه کمی به تل لپاره محسوسولی شي. همدا د دغه هنرمندانو او فنکارانو په اړه ریپورت څوک چې د څه حادثو او رنځونو له کبله ځواني مرګ له دنیا تللي دي. ملګرو هیله ده چې دغه ریپورت به تاسو خوښ کړی وي او د نورو ریپورټونو او ځانګړي مرکو لپاره تاسو کولی شئ چې په یوټیوب باندې د الوت آنلاین چینل سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو یا تر بلې مرکې خپل کوربه وقار علی شاه دریاب له ورکړئ اجازت. د لوی الله په امان.